ملګرو سلامونه سلامونه، هیله ده روغ جوړ او خوشحاله به یاست. ډېر جګ ځای ته راختلي یو زه و ستار. ستاره څه کیسې دي؟ والا کورورای دی ډېر جګ ځای ته راختلی یو مرګلو ته زړه په دې نه ګړبېږي؟ نه اوس ښه شوم چې څومره وخت یې راوښه کېږم. زه به یو لنډی مرګلو ته یم یا چې که څه کسې څه کسې خو مو به کسې خو زه پناه ویلوړی. او دا خو لنډی کې وختې ستاره بیخي د خپلو څونه دي. والا نو مو خو زړه دا کې چې موټر وکیسم څومره وړه دي. او ملګرو تاسې ووینئ ډېر جګ ځای دی. دغه ملګري مو سره راټول کړل، یو شاعرانه بنډار د خیره ورسره لرو. ځوانه سلام، څه نومېږي ګرانه؟ محب ماهر. د کوم ځای ماهر صاحب؟ زه خپله د هارونخیلو. هارونخیلو کې موږ خپرونې کسې کله کله او بلې ډېر مینهوال لري ستاسو خپرونې. جار د شم یوه ټپه یا بیت؟ ټپه خو دا چې جګ ځای ته راختلي ټول خوست ننداره کېږي نو د خوست په باره کې به ووایه، دا خو به ډېره مزه وکړي. ته د خوست نه یې دروغ وایې، ته د خوست نه یې دروغ وایې، نه د رنګ نه غنم رنګې نه د سترګې غټې دي. واه واه، خاص د خوستۍ لهجې لپاره جینۍ نارې کړې زه خوستی هلک کومه. ډېره مننه، دغه ځوان ته ورځم. ځوانه سلام، جوړ په خیر، څه نومېږي؟ بایدار د خوست اوسېدونکی. ټپه یا بیت؟ تو چې دا ډورونه ورېز وي نو بیا یې موی رینه پرېمینځلو. واه واه، چک چک خو وکړئ که نه ملګرو. لږ رامخکې شئ، رامخکې شئ، لږ رامخکې شئ. بله ونه لوېږئ. باز دې وي دومره ډېر باز دې وي؟ دوی درېیم ستار ته وویلې. ډېر ښه ډېر ښه. ځوانه سلام، ته څه نومېږي او د کوم ځای؟ سپیرې نه راغلی؟ دغې ځای ته راغلی که نه کور دی و بازار کې؟ نه بازار کې مو دلته ګوتاک دی. ښه، ټپه یا بیت؟ ټپه بیت خو به نه وي، یو غزل به درته ووایه. وایي غزل شراب شراب پیالې پیالې مې درله راوړې، غزل شراب شراب پیالې پیالې مې درله راوړې، د سولې په رسا کې اندېښنې مې درله راوړې. ډېر ښه. څو ګرځم په کوڅو کې لټوم د وطن مینه، د خوار او د غریب یتیم کیسې مې درله راوړې. او حذیق وایي د زړه حال ویلی نه شم، اشنا بېخي درنې ترخې ترخې مې درله. ډېر زبردست، چک چک وکړئ. دې خو ډېره مزه وکړه، ډېره لې وستاره که څه یې؟ ماشاءالله لږ به ته هم پسې بیخي ماشاءالله کاري صاحب والا ښه شاعر دی. ډېر خوندور و، زه چې نور آباد در سره وي نور کاري به صاحب داسې یا وکړو چې نورو ملګرو نه به واورو. ملګري لږ ډېر دي. ځوانه ته رامخکې شه، څه نومېږي؟ نوم مې شیر محمد دی، د مسخیل ولسوالۍ اوسېدونکی. مساخیلو نه راغلی یې؟ ټپه دې ته یادېږي که بیت دې ته یادېږي؟ وایه لکه چې سکرین شاټ راړوې. یا چې اوس ورپسې نه مرم زړه مې صبر شوی دی، اوس دی ښه مغرور شي په هوا دې شي. واه 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 واه، ډېر ښه دی که نه ستاره. د نور ملګري څوک پاتې شول؟ رامخکې شئ. څه نومېږي ګرانه؟ مننه، خیرالله همت یم، د هارونخیلو نه راغلی. هارونخیلو نه دې ټپه راوړې ده موږ ته که بیت در وړه ده؟ یوه ټپه به وایم، وایي د غم په ښار کې مې دکان دی، ټولې کوڅې د جانان کور ته تللې دي. واه واه، ډېره لې ډېره لې ډېره زبردست. تو ویله چا نه دی ویلې؟ ته لږ مخکې شه کترې والا. ته یې څه نومېږي ګرانه؟ وحیدالله ته کوم ځای نه راغلی یې؟ غزني نه. غزني نه؟ دولت ستر شوی یې که اوس وخت کې راغلی یې؟ نه ستر شوی نه. خو چیرې د سرحد یو سپیلن؟ ما سره یو بیت دی، ووایه. چې اظهار د محبت مې ترې نه وکړ، چې اظهار د محبت مې ترې نه وکړ، ګل دې مات کو او ته چېرته رانه لاړې. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی، ډېره مننه. ستاره داسې ملګری درته ښایي چې یلی نه وي که نه؟ مرګلیا ته خوا څه یای تسبیح یای که شعر دا دغه مو چې که تسبیح یای دا وایه وایه څه نومېږي اول نوم؟ اصل جان دی، د سپیرې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه به تاسو ته یو بیت وایم، راپسې مغه پېږه سپیه ستا د مېرمنې په سلا راغلی یم. اوهو، راپسې مغه پېږه سپیه ستا د مېرمنې په سلا راغلی یم. دا خو ډېره داسې فکر باید پکې وشي که نه؟ شوخ غزل و کاري صاحب باشه. ګرانه ته څه نومېږي؟ راشه خیر. نور ملګري راځه. تو خو ونه یلو؟ څه نومېږي؟ سمیع الله رند د باک ولسوالۍ کې. باک نه ستاره پام دی دا د هر ځای کسون دلته پیدا شول. د هارونخیلو، د سپیرو، د غزني او د باک. وایه. کله کله د غمونو باران خوي، کله کله د غمونو باران خوي، در معلوم بشي یاران ټکي په ټکي. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. او که غم له غمه شرمېدلی په ما به نه راتلی جوړه جوړه غمونه. ستاره تو تعالی که چې در په زړه شي غمګینې ټپې خوند نه کېده، سره څه شی څه وایه؟ څه وایه؟ نوم مې نورویس خان اتل د خوست ولایت سپیرې ولسوالۍ اوسېدونکی. نن ورځ د خوست بازار ته چکر لپاره راغلی وم. مهرباني. ډېر څه نشته، ته یو نه دی خو یوه لنډۍ به وایم چې
د ټول له حد نه مې ګیله ده ځوانان په ایثار کړي رالیږي ته شپه لنګونه واه واه دا م غمګینه واوله چې او ځمکې کلنګ دې زورور دی ځوانان خوندي کړي رالیږي ته شپه لنګونه او زرې زرې ترې کور ته راغلم په سرو منګولو مې یار کوز له حد ته که نه دوستانو تاسې دا ویډیو کې لیدلی شئ چې دا ځوانان ډېر خوشحاله دي ډېر داسې جګ لوړ او دنګ ځای ته راپورته شوي دي او دلته ساتیري کوي لام کار روان دی خو د دغه ځای مالک ورته اجازه ورکړې چې راشي خپل خوند واخلي خپلې مازدیګرنۍ شیبې یو له بل سره شریکې کړي زما باور دا دی که دغه مارکیټ د خیره سره پوره بشپړ شو نو دغه ځوانان به ډېر خوند ترې واخلي تاسې ووینئ دغه ویډیو کې لام کار پرې روان دی 14 دی که 15 منزل باندې موږ چت باندې یو او تاسې ته مې له دغو ملګرو سره یو مازدیګرنۍ ولاګ جوړ کړ یو بانډار مې ورسره جوړ کړ کوم ملګری خو به پاتې نه وي راشه پاتې یې څه نومېږي نوم مې احمد تخلص لاونګ له کوبیو تورې کلي څخه یم په یوه ټپه ده هغه به درته ووایم وایي د نیمې شپې راتګ دې ورک شه سکروټې مړې شوې یې سیرو ته ناسته یم اوهو سکروټې مړې شو سیرو ته ناسته یم ډېر خوند یې وکړو دوستانو بیا به هم راځو دلته به له ملګرو سره غږېږو او له خیره سره دغه څوک دی راشه ځوانه سلام وعلیکم سلام څه نومېږي الله دی د خوست ولایت اوسېدونکی یم د کوم ځای مهدي خیلو مهدي خیلو نه راغلی مهرباني ټپه بیت ټوکه یو بیت دا وایي چې ته چې په خپل وسن نه زیږې عاشقان ځوروې ته چې په خپل وسن نه زیږې عاشقان ځوروې مونږ د مینې سربازان یو ماسره بدي واه دې ته خو دروند چک چک وکړه دې خو ډېره مزه وکړه ډېر خوند یې وکړو ډېر خوند یې وکړو سجاد دا مونږ کې لیول وو ځکه داسې کوي شاعر ویلو که نه تکړه و ماشاءالله زه به دا بیتونه ورته ډالۍ کړم وایي چې په هډوکو مې پولاد دي سولولي ماته کړې مې په پښو کې زولانه ده زه پیړیو ورکولم خو ورک نه شوم ما په ځان حیرانه کړې زمانه ده ډېره مننه کور دې ودان ستاره څرې کو دغه کسون لکه چې ورو په ورو ډېرېږي پام دې دا ستاره هغه ځای کې ډېر بیروبار شو هغه وینې مخ مخ دا ځینې د کانګریټ خلق تاسو چې دی مثال دوایي ورچې دوه لکه چې نور نوی ملګریان وکړل تاسو کې شعرونه میرونه تاسو دادي نه نه داسې چکر نه دی ځه ازون دی نه ده چې ازون وکړي تو چه زدی بیخی کوم ځای نه راغلی یې متون اردخیل نه بس ښې شبې خدای په امان دوستانو تاسو دغه ولاګ را سره ولیدو شاعرانه بانډار و چې له دغو ځوانانو سره مې جوړ کړ په ډېر یو لوړ او دنګ ځای باندې هیله ده چې ستاسې د خوښې او ذوق وړ به ګرځېدلی وي ما سازاد شاه او زما ډېر ګل ملګري ستار ځان ته رخصت راکړی ښې شبې او ښه وختونه د خدای په امان